السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتقوا الله ويعلمكم الله. د بیع او شراء مربوط بعضی مسائل شروع کړو. هغه بیع چې د غیر شریعت کې منع راغلی ده، هغه د خرید او فروش مباحث چې شریعت کې منع شوي دي. 11 نمبر بیع چې دغه نه منع راغلی هغه ته بیع المعاومه وایي. بیع المعاونه هم جائز نه ده. امام نووي رحمه الله وایي چې بیع المعاومه څه ته ویل کیږي؟ دا وایي چې ان يبيع ثمرة الشجر عامين او ثلاثه او اكثر، چې وسړی د ونې میوه د 2 کالو یا 3 کالو لپاره خرڅ کړي. دا په اتفاق د علماء دا بیع باطله ده او دا جائز ده، ځکه دې کې غرر دی، دې کې جهالت ده. یو باغ له ورشي او د چاله وجه د 2 کالو لپاره میوه ماده نه واغستله، اوس کې دې شي د دوی سره ونه کی به څه کې په دې کې معدوم والے دی او د معدوم شي د اخیستلو خرڅول نه منع راغلی او شی موجود نه لوته اخلي، دا ځکه جایز نه دی. او حدیث کې مرضی امام مسلم رحمه الله نقل کړي، حدیث د جابر دی. عن جابر قال نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن المحاقله والمزابنه والمخابره والمعاومه. دی حدیث کی 4 قسم بیع ذکر شوی دی، نه من راغلی ده: محاقله، مزابنه، مخابره، معاومه. محاقله نه من شوی ده، دې ته ویل کېږي چې غنم په وږي کې وشنوي او هغه ته په نورو زړو غنمو باندې خرڅ کړي. یو چا ته راشي ورته چېر د غمن غنم والا او دې کې دومره غنم راکړه، دین شریعت منع کړی ده، ځکه شنه غنم په بوټي کې یو حیثیت لري او وچ د جدا حیثیت لري. شنه غنم ته आवाज کېده چې وفات پیرش او هیڅ فعل ته ونه رسیږي. دا رنګ مزابنین من راغلی ده، دې ته ویل کېږي چې تازه کجوري په بوټي کې وي، هغه په وچو کجوري باندې خرڅ کړي. مثلا وچ کجوري څه تازه دي په بوټي کې دي، دې نه من دا کار مکوئ. درېمه چې دا بیع المعاومه ده، هغه دې ته ویل کېږي چې یو سړی د بوټو میوه د 2-3 کالو لپاره خرڅ کړي. اوس راتلونکي کلونه معلوم نه دي څه به کېږي، میوه به ورکوي که نه به ورکوي. یو خو د اجارې صورت اجاره جدا ده، دلته خرڅول دی ډایرک، یو خرڅول دی بیع المرابحه چې ورته یو شی په ګډه خرڅول او اجاره جدا مسله ده. په دې ټولو کې غرر دی، دوکه ده، معدومواله دی، جهالت دی پکې، ځکه شریعت د دې قسم د بیان منع کړی ده. محاقله غنم په بوټي کې خرڅول په وچو غنمو باندې، مزابنه کجوري په بوټي کې تازه خرڅول په نور وچو باندې، معاومه یو باغ غسل د 2 کالو لپاره چې 3 کالو لپاره د باغ زما شو میوه ما واغسله، دین من راغلی ده. دا رنګه 12 چې دغه ته بیع المجهول ویل کیږي. یو شی تاسو سره شته نه دی او ته ما دا خرڅ کړ او دا ما واغسه، دین حدیث کې من راغلی ده. ځکه حدیث کې راځي، حدیث عبد الله بن عباس عن ابن عباس رضی الله عنهما قال دا وی نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی سمنه کړی دا ان تباع ثمره حتى تطعم، میوه باندې خرڅ ده دې چې په خشي، ولا صوف على ظهر، یو حیوان په ملا باندې غوړی خرڅول نشته دي، ولا زمن فی لبن، شودو کې کوم غوړی دي دا خرڅه دنه من غره، ولا لبن فی الضرع، ولا لبن فی الضرع، او نه هغه شی دی چې په غولان ځکې دي، دا شی نه موجود نه دی او ته خرڅه. باغ لا میوه کړی نه ده، په خانه ده ته خرڅه، یو میګه د پسه دی په ملا باندې اخته خرڅه، او په دې شودو کې کوم غوړي دي دا خرڅه، غولان ځکه کوم شودو دي دا خرڅه. دې ټول کې مجهولواله د جهالت پکې دی، وجود پکې ثابت نه دی او ته خرڅه د دنم من راغلی ده چې دا کارونه هم تاسو مکوئ. دا رنګه یو بل بیع هم دا چې ته ثنیه استثناء ویل کی،
دغه حدیث کې معنی راغلی دا حدیث جابر رضی الله عنه امام مسلم نقل کړی دی عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة وعن الثنية ورخص في بيع العرايا. نبی علیہ السلام منع کړی د محاقلین چې مخکې ذکر شو او د مزابنین او د معاومین او د مخابرین او د ثنیانا دا مخکې ټول ذکر شوي دي. ثنیه دې ته ویل کېږي یو سړی دی یو جنس شی دی خاصه په دې جنس کې د څه حصې نه استثناء وکړي چې دا ټول خرڅوم دی او پکې نه خرڅوم د جنس نه پکې استثناء وکړي خو دا څه چې پکې نه خرڅوي دا پکې ونه ټاکي و دا خرڅوم دی که څه نه خرڅوم نو مجهوروالی پکې راغی د دې وجه نه دا هم جایز نه ده. دارنګه د هغه شي خرڅول هم جایز نه دي چې تا سره نه یو ته خرڅوي. یو دکاندار لوګا کراشي دیو لس اجناس شینه تی والی په دې کې یو جنس داسې واخلي چې هغه دکاندار سره سات کې حاضر نه واخلي او به د بل دکاندار نه ورته اخلي. او دې باره کې سفار روایت دی د حکیم بن حزام رضی الله عنه عن حکیم بن حزام قال اتيت رسول الله صلی الله علیه وسلم ذو نبی صلی الله علیه وسلم فقلت ما ولويل ياتيني الرجل ويسرى ما تراش يسالني من البيع ما نه د سودا باره کې پښتنه کوي مالای سعید چې ما سره نه وي ابتاع له من السوق زي بازار نه ورته واخلم ثم ابيعه بیا په خرڅ کوم. قال لا تبيع مالای عندك اسمه خرڅو چې تاسو سره نه دا کار تقریبا چې عام بازار کې کیږي. حکیم بن حزام نبی صلی الله علیه وسلم ته وایي چې موږ ته وګا کراشي موږ نه سودا اخلي هغه سودا موږ سره نه موږ د بازار نه بل نه ورته را اخلو. نو نبی رسول الله وایي لا تبيع ما ليس عندك غشه مخرڅو چې تاسو سره نشته. دې کې یو صورت علماء ذکر کوي مثلا ته وګا کراغه عموما د دکانداران چې وبسره نږدې دا کار کوي نو دا جنس چې تر اخر د بل دکاندار نه ته دې غخنه د روپې ما اخلا چې لا تبيع ما ليس عندك نشي ته یو ځل د بل نواخه ته مالک شه بیا دې سره د وسمه مینه شروع کا. خو عموما خطر کوي کې دا چې کوم جنس ته خرڅي او دا جنس تاسو سره نشته خو دې کس وایي چې دا جنس خرڅو ما سره نشته دې دکاندار سره دی هغه نه والا نه دا د هغه نه والا او نور کوم جنس تاسو سره موجود دي هغه ته خرڅ کنه. دارنګه د غنیمت د مال نه خرڅول نشته. حدیث د عبد الله بن عباس کې راځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم عن البيع المغانم حتى تقسم د غنیمت د مال نه من راغلی دا دغه د خرڅول نه تر دې چې تقسیم کړي شي. دا هغه مسایل دي چې د خلک اکثر توجه نه کوي. غنیمتونه خلک خوري او په دې نه پیښ دا بیت المال ته ځي دا څنګه تقسیمیږي کوم اصحاب تقسیمیږي د دې څومره سیږي د راکب څومره د راجل څومره د فارس څومره دي ته هیڅ څوک سوچ نه کوي ځکه د مال مسله د ورګر